ملکیار چې موز برتون چې د نصرت باندې را شروع سه دا ورته به دې پرېږدم بل ورته دا کار در سره کوم ښه نصرته تا کونې کې خو هم غم ده ته خو بې غمه نه راخېږي مهرباني وکړه دا د کونې غم دې دلته ووایه څه مسله دې راوړې کوخ خو لرې السلام علیکم. نه چې نسته بس ما د واحد خبرې دی اصلا د ستاسو خبرو ته غوږ نیسم او زما سلامونه دي ټولو ته ورسېږي. صرف دا پوښتنه مې کوله چې دا څو ما له خیدا ستاسو پېژندګلو کس دی چې هلته هر وخت ناست وي او نرمې نرمې خبرې کوي او حساب معلوم نه وي او دوی هم ورسره سم سي لګیا دي فقط بس کوی چې دا د وړکتوب انډیوال وي. اوس دا څنګه حساب سو دا څوک دی او څوک نه دی دغه باندې زه پوه نه سوم زه او بل هغه ویډیو بیا در ولیکله که نه ما چې ویلې چې تا کې خو کوخ شته وایي نه ما کې کوخ نشته نو ما فکر ده وایي ویډیو در ولېږله که نه او دا سړی څنګه چل دا ته خو فکر خو مو ده دا وایي څوک نو چې دا رقم ته هغه کوي ته ده ما ویلې چې دا څنګه رو خو قرآن که بې له غمه دا خو راختلی دا غم یې جوړ کړي چی شي ویډیو ده چی به راولېږي نه دا ماته چې وایي 2 دقیقې صبر وکړه دا اوس اپلوډ کېږي دا اپلوډ کې لږ وخت لګېږي ځان باندې زه هم شکي کړم چې اوس دا دې چی ویډیو رالیږي تر دې اندازې چې اپلوډ کولو ته یې هم ورکړه چې دا اوس چی کېږي دا څه غضب ښه څنګه سوه زه بیا ورته میسیج وکړم دغه نیم اپلوډ سوه ښه تر دې اندازې پورې دروغ یعنې تر دې اندازې هم دروغ څوک ویلی شي تو خدای او قرآن تاسو اوس هم په دې سړي باندې شک نه کوئ تر دې نه د اندازې امنیت مامور خو پاتې شوی دی د امنیت ملي ویلې ویلې او کومه غټه چوکۍ نه په امنیتي ارګانونو کې ټول سره ډېر ښه معلومات لري مقصد فیضان صاحب دی هم لري او دغه ډاکټر زبیم امنیتي ملي کې پاتې شوی دی دوی دواړو سره ډاکټر خو هغه دی هغه بیچاره لږ وړوکی دی او د وړوکی دی خو مطلب هغه کې دوی دواړو یو بل سره شفرونه ورکول ډېر صحیح راتله هغه دی فیضان صاحب بله خبره دا ده چې تا خپل لمن نه څوک وراخلي سپورټران یې ټول د تا احمدزیانو مقصد په بیک چینل کې داسې معلومات معلومېده خالي یو هغه یو غیرت بهیر هغه مونږ په هغه کې نه حساب نه ما بیک چینل کې لیدل ټول سپورټران یې تا خپل احمدزي وو بیک چینل څه ته وایي پردې تر شا نه پردې تر شا یعنې کوم بیک چینل هو دا مهم ده دغه کلب هاوس کې چې میسج ته بیک چینل نه دا شاته وو میسج کې مثال ډیر احمدزي وو مطلب پوه شوې دغه د دې روم په میسجو کې لکه مثلا کوم احمدزي خو پرایویسي دا وی کول هلته ګورې بیا خو ګیانې توب نه لاړه اوسه پورې نه دي کول اوس نوم نه سیالسته ولا که بسې دارېږم دا خبره ده بهیر خو نه حسابېږي خو سیالانو کې نه حسابېږي دا نزاکتونه چې مراد کې بیا دا شانې شی نه دي بهیر راوغواړئ بهیر په ټوک کې دا خبرې خلک کوي په ټوک کې مې شیطاني وکړه خو هلته خو د پټ نه دي لیکلي خو لاندې ته وایي چټروم کې لیکلي دا خو پبلک ریکارډ کې دي خو ما نه دي لوستي نو چې یو سړی پبلک ریکارډ میسیجونه یې کول میسیجونه وا فیضان صاحب چاته یې کول دا کوهستان او هستان ته خو صحیح ده اوس څه شی به یې ویلي مثال خو یې پرېږدئ ویډیو شته سړي ته وخت ورکوئ ولې نه ورکوئ داسې یې ویلي مطلب خو صحیح ده خو فیضان صاحب نن سبا داسې وخت ده که نه AI خبر داسې ویډیوګانې راباسي خلک نه یا ما معلومات کیږي موږ پیژنو یا شی واضح معلومیږي نه مثال نن سبا دنیا دماغه سړی بل چا ته ما ته راولېږه بل چا باندې باور ونه کوي فیضان صاحب څومره د واتس اپ نمبر بیا اخیستي مثال مقصد فیضان صاحب موږ دغسې میسیجونه نه دي ورته کړي نور د خوښه موږ د هر چا حیثیت او عزت ساتو او دومره بې حیثیته نه یو خیر وشي ولا دا فی وجه زبی دا کبل څوک وي وچه دا فی سبی وو وای اندر د فی باندې ته علامات یې ګوره زبی درون سړی ده درون سړی ده سعودي وو دا اوس دی وو درون سړی ده د وزن نگاه نه درون ده نه شخصیت نگاه